بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني درس کې به په ځینو فنکشنونو غږیږم او په دې غږیږم چې څنګه دا رقم جدول جوړ کړو. ګورئ مثلا دا زه نمرې پاکوم، دلته 30 نمرې وړي دي، کې 15 نمرې وړي دي، 3 نمرې وړي دي، 51 نمرې وړي دي، دې کې 52 نمرې وړي دي، دې کې مثلا 40 نمرې وړي دي. ګورئ دلته ګورئ هغه ازموینې ګډون ګورئ چې یو امتحان کې مثلا زه دلته ولیکم نه ده راغلی که نه، هلته دې لیکلي د ازموینې ناسوب یو راوښکه، د ازموینې ګډون 15 او سطح هم دغونه راوښکه او دا مجموعه هم دونه راوښکله. او ګورئ که دلته مثلا ګل ما لیکل، دلته مثلا ولیکمه احمد ولیکمه. په دې شیټ کې ګورئ ښه دلته خپله دا اپډیټ کېږي، احمد دغونه مجموعه د او سطح دغونه ازموینې ګډون یې دغونه ده. ګورئ دلته خپل اپډیټ راځي. که دلته مثلا دویم نوم عبدالله ولیکم، عبدالله، نو هلته به هم عبدالله خپله راځي او نمرې به یم دلته که زه مثلا 3 ولیکم یا 32 ولیکم، هلته به هم ګورئ مجموعه دلته 32 ده که نه او سطح دغونه، هلته به هم تغییرات راځي. ښه، اول به په درس باندې هغه فنکشنونو باندې غږیږو، بیا وروسته په هغه جدول څنګه جوړ سوی ده او څنګه جوړیږي په همدې غږیږو. ښه، اولنی فنکشن چې نن کار پې کوو هغه مکس ده. مکس څه شی کوي؟ موږ ته غټ عدد راښیي، غټ عدد پیدا کوي. مثلا دلته ما لیکلی دي 40 50 او 40. دا ما لیکلي، زه غواړم په دې کې غټ عدد پیدا کړم، نو تاسې باید چې ولیکئ مکس ولیکئ. بیا درته وایم کله چې تاسې فرموله او فنکشن لیکئ نو تاسې باید مساوي علامه ورکئ، مکس قوس خلاص، دا به داسې انتخاب کوئ. وایي په دې کې غټ ترین عدد څو ده؟ 40 ده. که زه دلته 95 ولیکم نو هلته لیکئ وایي غټ عدد څو ده؟ 95 ده. مکس. بل ورپسې بل فنکشن چې نن موږ وایو من ده. دا چې شی موږ ته ښیي دا کوچنی عدد راته پیدا کوي، کوچنی. مثلا تاسې غواړئ په دې کې وړوکی عدد پیدا کوئ، من پیدا کوئ، نو ولیکئ مساوي من، قوس خلاص کوئ او دا به داسې انتخاب کوئ، نو تاسو ته به وړوکی عدد چې کی پیدا کړي. وړوکی عدد پکې څو ده؟ 40 ده. بل فنکشن چې موږ نن پې کار کوو هغه د اینډ فنکشن د اینډ. ښه، اینډ څه کار کوي؟ موږ ته دا راښیي چې شی غلط او صحیح راښیي، غلط او صحیح. مثلا زه وایم چې اینډ مساوي به ولیکم، اینډ قوس خلاص 3 جمع 4 مساوي ده له څو سره؟ له 15 سره. ګورئ دا ما غلط راوښکه، نو دا موږ ته نتیجه کې فالس راښکي، یعنې دا غلط ده. که زه ولیکمه اینډ مساوي، ګورئ ولیکئ اینډ دی 2 جمع 4 مساوي ده له 6 سره، نو دا موږ ته چې راښیي ترو. دا یې څه لپاره په کار کېږي؟ دا دې لپاره په کار کېږي مثلا تاسې یو نتیجه ښیي 2 خانې 40، زه ښیم 40 او 2. دلته تاسې یو چا جدول جوړ کړی، په دلته یې مثلا هغه لیکلي 48 لیکلي، دلته یې 50 شل، دلته لیکلي مثلا د زرې لیکلي. تاسې معلوم کړئ چې دا صحیح ده لیکلي که غلط، نو ولیکئ اینډ. که ده دا ضرب کړي نو داسې ولیکئ اینډ دا خانه ضرب دی، دا خانه
مساوي باید له دې بلې خانې سره راسي ښه دې خانې سره راسي نو دا چې د وای فالز ده داسې کته راکش کوي نو دا وای چې ده ترو ده یعنی صحیح ده که فالز غلط ده که ترو صحیح بل فنکشن چې نن کار پې کوو هغه د LCM فنکشن د LCM چې شاید تاسې به په ریاضي کې ویلي کوچنی مشترک مضرب کوچنی مشترک مضرب ده پیدا کوي کوچنی مشترک مضرب تاسې که ریاضي مو ویلي کوچنی مشترک مضرب دې ته وایي د دونو کوچنی مشترک مضرب له هغه عدد څخه عبارت ده چې په راکړل شوي عددو پوره تقسیم سي او له هغه کوچنی عدد نه وي مثلا تاسې د دغه جې کې به ولیکم د شپږو د دولسو او د مثلا د څلورو LCM پیدا کوي یعنی LCM څه معنا داسې عدد پیدا کوي چې هم په دغه ټولو باندې پوره تقسیم سي له هغه نه بل وړوکی عدد نه وي نو تاسې به ولیکئ مساوي LCM دی دا بیا داسې انتخاب کوي وایي دې LCM څو ده 12 ده 12 نه وړوکی بل عدد نشته چې هم زمان په دې ټولو پوره تقسیم سي مثلا که دلته زه ولیکم دا پاک کړمه دلته ولیکم د 9 او د 12 LCM څو ده مثلا دلته م لیکمه د 9 او 12 او د 1 وایي LCM څو ده 18 بل ورپسې GCD دې ته چې وایي لوی مشترک مضرب دا ریاضي کې دي دا ټول شیان لوی مشترک مضرب د دوه یا څو عددونو لوی مشترک مضرب هغه عدد ده چې راکړل سوي عدد پې پوره تقسیم سي او له هغه نه بل لوی عدد نه وي مثلا تاسې غواړئ د شپږو او د دوو GCD پیدا کوي نو ولیکئ مساوي GCD دی دغه دواړو دې GCD وایي څو ده 2 ده دونه لوی عدد نشته چې دا پې پوره تقسیم سي LCM کې دا په دې تقسیمیږي او GCD کې دا په دې تقسیم بل ورپسې موږ وایو پاور چې شی ده طاقت ده په د ریاضي عملیه ده چې د مساوي عددونو د جمع د ضرب لنډې طریقې ته طاقت وایي ښه مثلا تاسې غواړئ 3 په توان د 2 څو کېږي دا پیدا کوي نو ولیکئ مساوي پاور قوس خلاص 3 په توان د 2 نو څو کېږي وایي 9 کېږي مثلا غواړئ پیدا کړئ چې 2 په توان د 4 څو کېږي پاور 2 په کامه 4 یعنې په توان د 4 څو کېږي 14 کېږي بل فنکشن چې نن وایو فکتوریل ده شی ده فکتوریل ریاضي کې یو عملیه ده چې مثلا 3 فکتوریل په دې معنا چې 3 نه ضربه تر 1 پورې 3 ضربې 2 ضربې 1 غواړئ مثلا 15 فکتوریل پیدا کړئ 15 فکتوریل په دې معنا 15 ضربې 4 ضربې 3 ضربې 2 ضربې 1 یعنې دغه پرله پسې عددونه تر 1 پورې دا پیدا کوي نو مساوي مثلا زه 15 فکتوریل پیدا کوم چې به ولیکئ 15 به ولیکئ وایي څو ده 120 ده مساوي زه د 0 فکتوریل 0 فکتوریل 1 ده نو زه لیکم 0 دلته جواب موږ ته څو راښکي 1 راښکي ښه بل فنکشن چې موږ نن پې کار کوو هغه بل لوګ ده لوګ چې ته وایي لوګاریتم د ریاضي یو عملیه ده لوګاریتم که څوک چا ریاضي ویلي مکتب کې هغه پې پوهېږي ښه مثلا زه لوګ دی 10 په قاعده د 10 دا داسې پیدا کوم نو ولیکئ مساوي لوګ 10 په قاعده د 10 مثلا جواب به څه 1 وي مثلا غواړئ لوګ دی 1 په قاعده د 15 پیدا کوي لوګ دی 1 په قاعده د 15 نو جواب څه ده 0 ده
ښه دا و زموږ ننني فنکشنونه. ښه ویډیو لایک کوئ. راځو دا بل درس ته چې موږ ویلي چې دغه رقم جدول څنګه جوړ کړو، په دې باندې عملاً کار کوو. ښه متوجه اوسېږئ. زه یو بل شیټ خلاصوم دې کې. همدغه جدول زه کاپي کوم، مثلا کنټرول سی دا ما کاپي که دلته، خو دا فرمولونه زه لرې کومه له سره به کار پرې وکړو. ښه مجموعه خو دا به ټول جمع کوي، مساوي سم دا به ټول جمع کوي. ګورې جمع سول. اوسط مساوي اوسط داسې هم کېږي چې اوریج ولیکئ، دا ټول انتخاب کوئ. داسې هم کېږي چې ریاضي عملیه وکړم، دا تقسیم د څو خانې دي؟ 1 2 3 4 5 شپږ خانې، تقسیم د شپږو. ښه د ازموینه ګډون یعنې هغه خانې حساب که چې کومو کې نمرې لیکل سوي مساوي کاونټ دا داسې حساب په دې کې خالي خانې نه حسابوي. ګورئ څو راغلل؟ 5. که غواړئ تاسې د ازموینې ناستوب یعنې کوم کې چې نمرې نشته دی هغه غیر حاضر دی یعنې، نو تاسې چې انتخاب کړئ کاونټ بلانک، هغه خانې چې خالي. دا موږ په نورو ویډیوګانو کې تشریح کړي دي، هغه ویډیوګانې در سره وګورئ. څوک چې نه پوهېږي په دې باندې نورې ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي، هغه در سره وګورئ. ګورئ دلته څو راغلل؟ 1 راغی. همداسې دا فرمول نورو ته هم تطبیق کوي، دا همداسې نورو ته تطبیق کوي، دا همداسې نورو ته تطبیق کوي، دا همداسې نورو ته تطبیق کوي. زه غواړم دغه یو بل شیټ جوړم د 5م شیټ په نوم. دلته مثلا زه لیکم نوم لیکم او مجموعه لیکم او بل اوسط دا لیکم. دا به داسې خانې جوړې کړم، ورته چې در به کار وکړم چې ویډیو ډېره غټه نه شي. غواړم دا نوم چې هلته کوم نوم دغه جې کې لیکم هلته هم خپله راسي، نو تاسې دا نومان داسې انتخاب کوئ. کنټرول سی دا خانه به داسې انتخاب کوئ تر دې جې پورې. دا به چې دلته راسئ، دلته به پیسټ ته راسئ، سپیشل ته. ښه ګورئ، ښه دا زه کاپي کومه، کاپي 5م شیټ ته. ښه پیسټ سپیشل ته راځم، پیسټ لینک. ګورئ دلته راغلل، خپله کاپي سو. مثلا تاسې غواړئ مجموعه یې دلته راولئ، نو دا داسې کوئ. ګورئ ما تاسو ته یو فنکشن په 2مه ویډیو کې ویلی و د ABS په نوم، مساوي ولیکئ ABS به ولیکئ. دلته به راسئ، دا به داسې انتخاب کوئ مجموعه به، او دا به داسې کته ټولو ته کت داسې راکش کړي. بل ما ته ABS په دې کې هم کار کومه، ABS دا به داسې انتخاب کوئ. دلته به راسئ د اوسط راواخلئ، دا به هم داسې ټول ته کش کوئ. ګورئ که دلته زه ولیکم احمد ما لیکلی که نه، دلته ولیکم نظر ګل، هلته هم چې راځي نظر ګل راځي. ښه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ نورې ویډیوګانې هم در سره وګورئ. انشاءالله موږ به هره ورځ ویډیو اپلوډ کوو.